دا خو د رسول الله حدیث دی چې قیامت نږدې شي ناڅاپي مرګونه به راځي. موږ او تاسې ګورو هر مړي نه چې خبرېږو بېګا ژوندی و که نه نو خو همداسې ژوندي مړه کېږي نو مړي خو نه مړه کېږي بېګا ژوندی و. پرون مې ورسره ستړي مشي وکړه بس د زړه اټیک پرې راغی او ګزار شو. دقه شان مرګونه دي. کم مال چې تا ګټلی دی الله رب العالمین به حساب تا سره کوي، پوښتنه به تا نه کېږي، خو مزې به ستا نه وروستو ستا اهل او کورنۍ ورباندې کوي. ای مؤمنه دنیا دې کمه که چې حساب در سره کم وشي، دنیا چې څومره ډېره کړي هماغومره به حساب در سره زیاتي. په الله قسم په پل صراط په تر هغې پورې انسان قدم کښېنږدي چې د یوې پیسې حساب ورسره د ګټلو او د لګولو دواړه ونه شي. تر هغې پورې به په پل صراط ته قدم کښېنږدي. الله رب العالمین دنیا مونږ له راکړې ده د ګټې دپاره د اعمالو د جوړولو دپاره، خو حساب را سره دلته نه کوي. د حساب ورځ را روانه ده، هغه ورځ چې بیا به نه پیسې نه به سره زري نه به سپین زري هېڅ به نه وي، او لاسونه به دې د سټ سره تړلي او د الله مخې ته به حاضرېږي.